زه نصیب خان په قوم زدران د چیچن کیمپ اوسیدونکی یو او 40 کاله تقریبا کام زیات کیږي چې موږ دلته میشت یو آباد شوي یو دلته زندگی تیرو په دغه کیمپ کې بجلی تقریبا 15 کاله پخوا زموږ وه خو هغې رئیس ته کټ شوې ده ډېر زیات مشکلتونه د بجلی موږ لرو ځکه ضرورت یې ډېر زیات دی د کویانو نه اوبه رایستل پکې لکه بجلی پکای نشته چې تا ویې کو سولر یې چا اخیستي دی چا واس شته او چا نشته دی چې بیا چا لګولی هم دی یو سولر یې لګولی دی هغه یو پکای ته وایي 15 نشي ته ووایي نو ډېر زیات مشکلتونه د بجلی سره مونږ زیات شوي دي چې بجلی مونږ نه کټ شوي ده ضرورتونه یې ډېر دي او خلک ډېره زیاته استفاده به یې ته کوله اوس هغه د سولرو نه نشي کوی ډېر مشکلات دي بجلی چې جومات کې نه یو دا مونږ سره خپله یو 2 سکولونه دي د اوس هم ما خپله پکای سیټ کوو د هغه سولر نه نه لګېده درې نو ماشومان زیات وو هغه دریم پکای به بند شو بیا به هغه نور شور کوو هغه پکیز لاندې ځای ته به ټول راټولېدو چې یاره مونږ ته هوا نه راځي ما ته نه راځي نو بجلی چې جومات مدرسه او سکولونه دا ټول پې آباد وي چې بجلی نه وي هغومره سولر هغه کار نشي کوی بل هغومره واس نشته دی مونږ سره چې جوماتونو کې هم وکړو په سکولونو کې هم ولګوو نو دا ټیکهداري بجلی وه صاحب ټیکهداري بجلی د هغو شته دی پاکستانیو بجلی شته دی مونږ نه تقریبا 400-500 ګازه به لري نږدې دي دومره لرې نه دي دا مخامخ ګورئ دا مخامخ غره بیخ کې پرته دي دا خو ډېر 15 یا 15 کاله مخکې موږ ته د کویان خلکو په لاسونو باندې وکنل 10 ګازه 15 هغه ټیم اوبه پاسه یې بره نو هغو نه به موږ په بلټیو اوبه راویستې د هغې د بعد آی آر سی موږ ته پمپونه راکړی پمپونه هغې نه هم زیاته استفاده کوله نه پخواني نشته دي هغه اوبه نه ورکوي ځکه اوبه ډېره کوزه لاړه په کوم زدرون یم مهاجر یم په قرغبۍ کیمپ کې ملک یم افغان مهاجرین دا موږ شته نه بجلی شته نه هسپتال شته نه وړوکی یو پمپ شته هېڅ شی هم نشته چې موږ د کوزې دغه ځای وړی دغه ځای 15 کیلومتر مزل دا کڅوکې ډبر دې ډبر نه راخلو که نه خو یونیسیار یې چې نن یې کوو سبا یې کوو هغه دلته په ډبر ځای که موږ په یې ولی دغه څه چا پسې دکیر ته وویلو نه یونیسیف سر په جګوي نه یونیسیار سر په جګوي نه شرق سر په جګوي نه یرسی په سر په جګوي بس په یې دغسې پرېږده د ویډیو کې په دغه کې نارې وایي چې بشري حقوق د انساني هېڅ شی نشته موږ سره شته دومره غم دی ما درته وایي ګوره د هسپتال ضرورت بېله لرو د سکول ضرورت بېله لرو ته بلکل ډاکټر شي ته پرسټمول دغه موږ شته دوکان موږ شته چې موږ پرسټمول دا موږ سره غوټ زیاتی ده چې کېږي